دا دی چې د اسلام چې کوم شعائر دي هغه به د هغې حفاظت به کوې په مارکیټ کې دننه لکه مثال کې بانګ وویلی شو چې بانګ وویلی شو نو د مسلمان دکان څه شي هغه بند شي په دې کې دننه که چې ته خبر روانې د بیه او ته وایي وروره وایي وروسته راشه بیا لکه ولې ته دومره سخت په دې مسله کې وایي سخت په دې مسله کې چې رب العالمین راته وایي حي علی الصلاه د هغه د طرف نه اعلان دی راشئ منزله نه چې الله راته وایي راشئ منزله زه به نه ځم د مسلمانانو دا حال دی چې مؤذن غریب مرۍ وشلې ده حي على الصلاة حي على الفلاح خو نځي او چې کله ګاډی راشي د هغې ادارې هیئة الامر بالمعروف والنهي عن المنکر چې دلته ورته متوګان وایي چې کله دغه راشي بیا څنګه منډې وایي د یو سپیکر سره الصلاة یا عباد الله یو وخت کې زمونږ کور چې بازار ته نږدې ډېره مخکینۍ خبره زما عمر کم و په ورځو کې ډېر نو هغه بازار کې به د جمعې په ورځ ډېر زیات رش و د بازار د دې بطحې دا بازار و دغه ځای کې زمونږ کور نو تاسو پته جمعې په ورځ هلته د خپې ایښودو ځای نه بنګالیان او انډین او پاکستانیان او افغانیان او ټول پکې ولاړ او عرب نو بس موږ منزل روان وو ماښام منزل دا ټول خصوصا د بنګالیان او انډین په دوی کې د منزل د کوتاهي ډېره زیاته ده زموږ د خلک لا بیا دوی نه ډېر ښه دي او ټول د خوله کې دا پانونه اچولي او دغه شخون وهي او په دې وښکو باندې دغه رابهیږي او دا دیوالونه ټول په دقې ویشتي و پړت او دغه کار کوي زه په لاره باندې تلم ما یو دوو ته نصیحت وکړو ما یې بھائی صاحب منزله دا خبره چا مؤذن ورته اواز کړی دی نه شي په دې کې یو موټر راغی جیپ راغی چې همدغه ادارې والا و چې د ښه کار امر کې بد نه منع کړي او الله دې داسې ادارو حفاظت وکړي چې راغی یو اواز یې وکړو که نه الصلات زه درته په الله قسم خورم د الله په کور کې ناست یم یو خو دې خلکو جومات ته داسې منډې کړي لکه د دې پکې پته ونه لګي چې اودس د دوی به اودس و که نه و دا خو زه منم نه چې دې ټول اودس ورو خو دا زور د څه و زور د دغه اواز ناشنا څه وشوه ما سره خوا کې یو بنګالی ولاړ و په منځ کې او دا کوم ما سره لیدلي هغه راته وایم په دې منځ کې پان خوړو یعنی دومره موقع ورته نه ده میلاو شوي چې دا پان توکي دا ما لیدلي دي او هسې سوچ مې وکړو ما دا زور هم ډېر ښه شی دی دا زور هم ډېر ښه شی دی اوس که تا دوی ته پوره قرآن ختم کړی وی دغه ځای کې که نه منلی خو یو اواز الصلاة یا عباد الله دوی منډې کړې مسلمان بازار دیسي مسلمان بازار خدای چې کله اذان وشي بس دی په خپله ټاله راوالي او وربند کې ولاړه بس جومات ته د مسلمانانو بازارونو ته چې د منځه په ټیم کې ورننوتې که نه څوک پکې نه وي الله اکبر ګڼه ټوله کوم ځای کې جومات کې نه یې هلته ته څوک بازارونه ټول راشن خالی پراته لکه چېرته تللي دي هغه الله ورته اواز کړی هلته تللي ځکه الله په قرآن کې څه وایي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة مؤمنان سړي دي د مؤمنانو کې هغه سړي دي چې تجارت او بیع او دکانونه د الله د ذکر او د منځ نه نشي اړولی وخت لږ دی څو ادب